پکتیا پوهنتون کې د سږ 1404 کال د کانکور ازموینې د اخیستلو لړۍ د ازموینې ملي ادارې لخوا پیل شوه چې پکې د پکتیا څخه باندې 2000 زده کوونکي به ګډون کوي. د سویل ختیځ زون د ازموینې چارو د سمون ادارې مسؤلین وایي روان کال په ټول هیواد کې 1,40,000 زده کوونکي د کانکور ازموینې برخوال دي. کال په ټول افغانستان کې تقریبا د 120,000 شاوخوا او لا هم زیات د طالبانو ګډون کوي ان شاء الله په دې ازموینه کې د کانکور. او په پکتیا کې موږ 2519 تنه ګډونوال لرو. ان شاء الله د کانکور په ازموینه کې خصوصا د ازموینې په ملي اداره کې د لاسوهنې هیڅ امکان نه وي. ورته مهال زده کوونکي چې د کانکور ازموینې ته راغلي د پروسې له شفافیت خوښ دي او هیله لري چې وړ پوهنځیو ته به لار پیدا کړي. د امارت تر ټولو یو غوره کار دغه ځکه مخکې به د کانکور پوښتنه چې عموما به د مکتب د امتحان مضامینو نه به د باندې هم راتلې، خو اوس پروسه مکمل ټوله د مکتب په کتابونو باندې ده، شفافیت زیات شوی ده. د امتحان ورځ خلاصه شوې ده. موږ هیله مند یو انشاءالله چې ډیره شفافه وه او ډیره مقصد اصولو کې، او موږ هیله مند یو چې ښه نتایج به ترلاسه کړو. مقصد موږ خپله ډیر انتظامات نیولي او خپل کوشش هم کړی ده او انشاءالله یوه ښه نتیجه به ترلاسه کړو. د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینه په 5 پړاوونو کې بشپړیږي چې لومړی هغه یې بشپړ، دوهم دور یې روان او دریم دور ازموینې اخیستل به یې راتلونکې اونۍ پیل شي.